د لغمان شاهي کانال د لومړي فاز د لومړي لاټ د جوړېدو چارې 12 سلنه بشپړې شوې دي. د لغمان شاهي کانال د دوه فازونو په لرلو سره 70 کیلومتره اوږدوالی لري چې لومړی فاز یې د 4 لاټونو په درلودو سره 32 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان اسلامي امارت د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري د 1403 لمریز کال په سنبله میاشت کې د لغمان شاهي کانال د لومړي فاز د لومړي لاټ عملي چارې پیل شوې چې اوس مهال یې 12 سلنه پرمختګ کړی دی. د لومړي فاز لومړی لاټ 6.6 کیلومتره اوږدوالی او د 15000 هکټاره ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. د لغمان شاهي کانال په لومړي فاز چې 32 کیلومتره اوږدوالی لري په مجموعي ډول 50 میلیون ډالر لګښت راځي چې چارې به یې په 2 کلونو کې بشپړې شي. په دې کانال کې اوس مهال په سلګونو هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د لغمان شاهي کانال د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د سندراو سیمې څخه سرچینه اخلي چې د الینګار په ګډون د مرکز مهترلام بابا څخه تیریږي او د قرغیو ولسوالۍ اړوند د سرخکان په سیمه کې پای ته رسیږي. لغمان شاهي کانال په یوه ثانیه کې د 21.5 متر مکعب اوبو د لیږد وړتیا لري چې د چارو په بشپړېدو سره به 100,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه کړي.